جبريل عليه السلام وتوی ما سره یو فرشته راغلی ده چې هغه اسمان نه په لومبي ځل راغلی ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه ده راغلی، اجازت غواړي وی داخل دي شي. هم داخل شو. فرشته ورته وایي چې زه خو راغلی ما، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دی خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دی خوښه ده که الله ملاقات دی خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي؟ نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه، ملګری دی که هسې ورته وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تا له الله درکړو، ان الله یتشوق الی لقائک، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خوښه دې خپله ده. رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی، اے الله ته زما لوی ملګری. وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې دوی امضي لامرک، کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوه نه شو، دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. ادا ګوته مبارک اسمان ته اوچته کړه، اللهم رفيق الاعلى، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا ګوته مبارک اوچته کړه، یو خوشبو به محسوسه کړه. نور پوه نه شو، لاس مبارک یې ښکته روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاړه شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ او دنګ او توره واغشتو، جمعات کې ودرېد. وی منافقان وایي چې رسول الله مبارک وفات شوی دی، هغه وفات نه دی، د الله ملاقات له تللی دی، لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوه طور ته د الله ملاقات له تللی و. او راضی به کم منافقین چې وایي چې د رسول الله مبارک وفات دی، زما په دې توره به دې سر وایي. که چا نه مې واورېدل چې رسول الله مبارک وفات دی، زه پوه شه زما توره پوه شه. یا غږ نه کوه، هلته جاړي خلک، هلته جاړي، هلته جاړي. حضرت ابوبکر صدیق پسې اطلاع لاړه، راغی چې راغی نیغ په رسول الله مبارک کوټې ته ننوت. یو صادر پہ حضرت جبریل اچولے ہو، صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کھولے کا وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میتا. اے زمان خوگا مر گری، اے زمان کلی دوستا پا جن سخ کلی و پا مرگ سخشتے موہ نبوتو کا دغنو پا تندی مانے خکل کا او بار روت دا گل رزوان تقریباً 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر ته وی کېنه، هغه نه کېناستېده، هلته محراب کې ودرېده، اعلان یې وکړ من کان یعبد محمدا
فإن محمد قد مات. د څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري. او بیا آیات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول دے اگر مخکم ډیر رسولان تلی دی بامری کدی وفات شو تاسو بپپوند واپس دے کفر تا بس خلق پوی شو صحابه ہدایت خو مخکې نازلو موږ مانځه کې لستو خو يرشبه مو بس ټولو خلق ہدایت بخله لګیا دی وای زمارو لوی صدمه وا لګنه والا نه حضرت انس وای په کوم ورځ چې رسول الله مبارک مدینه ته راغی هر شیر او خان او په کوم ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لید بیتو چې ارس تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده دغه ورځ هم تېره شو ځکه جنازه به دوه درېو کسانو کوله چاوې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چاوې شام ته وړو حضرت ابوبکر صدیق په ما د رسول الله مبارک نوریدلی چې کوم ځای خدای پیغمبر نسو وسته دغه ځای ولا خدای خوښ کړي هم دلته دفن کو نو هغه ځای نه بستره مبارکه خوا کړل ته ولا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړی غسل ولا حضرت عباس ورکړی دی تریو دا غزوه دی قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسراو انصارو کې او کس وسراو دی ولا غسل ورکړی دی غسل چې ورکاو وی جامع ته لري کو غسل ورکو کسره دی جامع ورکو یو غیبی आवाज د کوټې د ګټ نه راغی چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبه وی جامع باندې لړکوي یا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سره خاورې واړولې بار روانو چاریات را سره وې حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه ما ته ویې نه څه خوند دی درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې موږ غږ نه کوو زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی الله پہ ډېر لویه گمراهي ختم کړه لویه تیاره پہ رب العالمین ختم کړه او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلله 63 کالو په عمر کې دغه رنګې موږ هم یو ځل د دنیا نه ځو رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واغېست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واغېست موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله الله دې هغې سره موږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري کړي